امازون تر اوسه به مو د امازون د ځنګل په اړه کم او زیات اورېدلې وي. امازون د نړۍ یو له ښکلو ځایونو څخه دی. په دغه ښکلا سربیره سلګونه زیات وحشي ځناور په دغه کې ژوند کوي. په نړۍ کې تر میلیونونو زیات ځناور موجود دي چې موږ نشو کولی له هغې سره مبارزه وکړو. د هغه ځناورو په تحریکولو سره هر یو له خپل ځان د دفاع په خاطر یو خاص قدرت لري تر څو له خپل ځان څخه دفاع وکړي او کولای شي موږ په یوه ثانیه کې له منځه یوسي. سلامونه ګران دوستان، چینل ته ښه راغلاست. که چېرې تاسو زموږ نوي لیدونکي یاست نو د مهربانۍ له مخې زموږ چینل در سره سبسکرایب، ویډیو د شیر، لایک او له نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. موږ په دغه ویډیو کې تاسو ته د امازون د ځنګل 10 خطرناک ځناور معرفي کوو. باز هایپر یو له ښکاري الوتونکو له جملې څخه دی چې د هغې پنجې تر 14 سانتي پورې اوږدېږي. دغه پنجو په واسطه کولی شي له ځمکې څخه د هوسۍ یا د هوسۍ یو بچی او یا له هغې څخه نور کوچني غوښه لرونکي حیوانات تر اسمان پورې پورته کړي. دغه باز د نړۍ له نورو مرغانو څخه ډیر زیات خطرناک دی. ماهی پوکو د ونو له میوو او د ونو له پوستونو څخه ځان ته غذا تیاروي، ولې غوښه هم خوري. دغه ماهی د امازون په سیندونو کې ژوند کوي. د دغه ماهی اوږدوالی تر 13 سانتي پورې هم رسیږي. دغه ماهی غاښ هم لري چې غاښ د یو بالغ انسان ته ورته دي. د امازون په ځنګل کې اکثریت خلک دغه ماهیانو له خوا چیچل شوي دي. ماهی کاندیرو. کله چې د خطرناکو ماهیانو خبره کیږي نو ستاسو فکر ته لوی ماهیان راځي، خو دغه ماهی ډیر کوچنی او ډیر خطرناک دی. دغه کوچنی ماهی د هغه چا بدن ته داخليږي چې په اوبو کې ګډ وي او د انسانانو په بدن کې تکثر کوي، یعنی هلته زیاتیږي. شاید له ځان سره دا ووایي چې څنګه کولی شي دغه کوچنی ماهی د انسان بدن ته داخل شي. په هر ځای چې د انسان په بدن دغه ماهی ولګي نو د انسان بدن ته داخليږي. توره تمساح. دغه تمساح یو له خطرناکو تمساحو له جملې څخه ده چې د ځمکې پر مخ ژوند کوي، چې اوږدوالی تر 500 مترو هم زیات دی. د ډیر زیات ښکار له امله هغې تمساح نسل مخ په ورکېدو و، خو بیا وروسته د دغې تمساح ښکار منع اعلان شو. دغه تمساح د بدن تور رنګ دغې تمساح ته ځانګړی امتیاز ورکړی دی. مارهای پوا. لویوالی او اوږدوالی د دغه مار کولی شي زیات خلک وډاروي. د امازون ماران د نورو مارانو په ډول نه دي. دغه ماران اوږدوالی ډیر زیات او ډارونکی دی. دغه ماران کولی شي په یوه حیوان باندې حمله وکړي او د هغې حیوان څخه ځان راتاو کړي او د خپلو حلقو د فشار په واسطه کولی شي هغه حیوان له منځه یوسي، چې بیا وروسته کولی شي په اسانۍ سره یې له ستوني څخه تیر کړي. کوسه بلاند. کوسه فقط د اقیانوس کې موجود نه دي. کوسه د امازون په سیندونو کې هم پیدا کیږي. د امازون په سیندونو کې دغه کوسې موجودیت له امله زیات خلک په دغه سیندونو کې نه ورګډېږي. د دغه حیواناتو غاښونه ډیر تیز دي. دغه د هغو د بدن شکل دی. بلانسي کوسه یا نر غوی د دغه کوسه اکثریت په ساحلي اوبو کې ژوند کوي. دغه یو له هغو صحنو څخه دی چې پرته له ډاره پر انسان باندې حمله کوي. ماهی خونه‌آشام. دغه لوی ماهی چې د خونه‌آشام په نامه یادیږي اوږدوالی تر 1.5 متر پورې هم رسیږي، چې د امازون په سیندونو کې ژوند کوي. دغه ماهی د امازون د سیندونو په تل کې ژوند کوي، چیرته چې اوبو سرعت ډیر زیات دی. زه خپله نه غواړم له دغه ماهی سره مخامخ شم. سمورهای آبی. هغه سمورهای آبی چې په امازون کې ژوند کوي کله یې قد تر 2 مترو هم رسیږي. دغه سمورها غذایي مواد ماهیان دي او ښکار په 8 نفرو باندې کوي. کله چې د انسانانو له خوا د خطر احساس وکړي نو په انسانانو باندې هم حمله کوي. داسې خبرې هم موجودې دي چې په پخوا زمانو کې به دریایي خلکو دغه سمورها له اوبو څخه راایستلې او خوړلې به یې. د تعجب خبره خدا ده چې دغه سمورها د دریایي لیوانو په نامه هم یادېږي. که د قسمت وا امازون ته ولاړئ نو دغه سمورهاو ته مه ورنږدې کېږئ، ځکه چې ډېرې خطرناکې دي. سور پیرانا ماهی. دغه ماهی یو خصوصیت دا دی چې
ډېر زیات حمله کوونکی دی. دغه ماهي تیز غاښونه لري، په څو ثانیو کې خپل ښکار خوري. دغه غوښه خوړونکی ماهي د امازون په سیندونو کې ژوند کوي. کله چې په سیند کې د اوبو سطحه ټیټه شي، دغه ماهي په هر شو باندې حملې کوي. د آراپایما ماهی. آراپایما ماهي اوږدوالی 23 متره او وزن یې 10 کیلوګرامه دی. دغه ماهی له کوچني ماهیو او مرغانو څخه تغذیه کوي. خوشبختانه دغه ماهی د انسانانو پرتله نورو غذایي موادو ته ترجیح ورکوي او له نورو موادو څخه ځان ته غذا برابروي. دغه ماهی د ښکار کې دومره ماهره دی چې په ډیرو سختو او خړو اوبو کې هم کولی شي په اسانۍ سره ښکار ترلاسه کړي. دغه ماهی د امازون د قدیمي ماهیانو په نامه باندې هم مشهوره دی. دا زموږ د نن ورځې ویډیو. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک، نظریات په کومنټ کې سره شریک کړئ او له نورو دوستانو سره هم ویډیو. د دې ویډیو له جوړولو څخه زموږ هدف یو مستند جوړول او د پښتو ژبې بډایه کول دي چې په هره برخه کې مکمل معلومات ولري.